الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فصل سلامه زما محترم مسلمانانو، زنن غواړم چې تاسو ته د حجاب په اړه یو څو لنډې او مختصرې خبرې وکړم. محترمو مسلمانو ښځو ته په اسلام کې خورا ډېر ارزښت ورکړل شوی دی. اسلامي شریعت دې مسؤل دی چې د ښځو عفت لوړ کړي، عزت یې ورته وساتي او تل یې سرلوړي وساتي. هغه قیدونه چې په ښځو باندې لګول شوي دي یوازې او یوازې د دې لپاره چې هغه لارې د فساد چې د بېحیایي په نتیجه کې منځته راځي هغه ښځې ترې وساتي. نو اسلامي شریعت چې ښځو ته په حجاب امر کوي دا د دې لپاره نه دی چې د ښځو ازادي ورته سلب کړي، بلکې د دې لپاره دی چې ښځې د هلاکت د کندې څخه وژغوري. محترمو، نو ما هم وغوښتله چې زه تاسو ته د حجاب د فضیلت په اړه او د نه پلي کولو په اړه یو څو لنډې او مختصرې خبرې وکړم. حجاب مراعات کول د پلار، ورور او د خاوند اسلامي نښه بلل کېږي، د تربیت. او حجاب د ښځې لپاره د عفت، وقار او عزت او حیا نښه بلل کېږي. حجاب د اسلام او تقوا نښه ده. حجاب د عفت او پاکدامنۍ ثبوت دی. حجاب زندان او زولنې نه دي، بلکې د عفت او وقار کلا ده. نو د ښځې لپاره د پاکدامنۍ ستره نښه بلل کېږي. محترمو، د ټولو نه د مخه د حجاب مراعات کول د الله تعالی او د الله تعالی د رسول د امر اطاعت کول دي. الله تعالی فرمایي: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ای خوږه پیغمبره، ته مسلمانو ښځو ته ووایه چې خپلې سترګې تر کنټرول لاندې وساتي او د خپل شرمګاه ساتنه وکړي او د خپل ځان جوړونه سینګار د چاته نه ښکاره کوي پرته له هغه چې په خپله ښکاره شي او خپل ټکري دې په خپلو سینو باندې راخواره کړي. محترمو، په بل ځای کې الله تعالی فرمایي: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وای تاسې په خپلو کورونو کې میشته واوسئ او د تیر جاهل زمانې غوندې هغه سینګار کړی بې ستره مه ګرځئ. په بل ځای کې فرمایي: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وای تاسې چې کله د نبي علیه الصلاة وسلام د میرمنو څخه څه متاع غواړئ نو د پردو تر شا یې وغواړئ. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي:
المرأة عورة، يعني أنه يجب سترها. ښځه ټول عورت او پټوالی فرض دی. محترمو، دوهم حجاب عفت دی. الله تعالی ښځه د عفت او پاکدامنۍ عنوان ګرځولې ده. الله تعالی فرمایي یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. دلته الله تعالی مسلمانانو ته دا په ګوته کوي چې که چیرته یوه ښځه په حجاب کې واوسیږي، دې ته به اذیت نه ورکول کیږي او د دې عفت به په امن کې وي. دریم حجاب طهارت او پاکوالی دی. الله تعالی فرمایي وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. دلته الله تعالی مسلمانان ته دور په ګوته کوي چې حجاب د زړونو پاکوالی دی. ځکه وایي سترګې چې تر څو غیر نامحرم شخص ونه ویني نو د دغو انسان ګناه ته اشتیا نه کیږي. نو چې ګناه ته اشتیا نه کیږي، حجاب د دې لامل شو چې زړه پاکوي. محترمو، څلورم هغه حجاب تقوا ده. الله تعالی فرمایي یا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آیات الله لعلهم يذكرون. ای د بني آدم اولاده، وایي تاسو ته موږ جامې نازل کړي تر څو خپل د شرمګاه ځایونه پکې پټ واوسئ، او دغه حجاب د تاسو د ښکلا او د بدن هغه ښکلا او ساتنې لپاره یوه وسیله ده. نو د ټولو نه بهترینه جامه چې دغه د پرهیزګارۍ جامه ده. نو تاسو باید تاسو ته پکار ده چې له دغو څخه نه هغه څه ګټه او نصیحت واخلئ. محترمو، پنځم هغه حجاب حیا ده. نبی الاسلام فرمای ان لكل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا. وای د هر دین لپاره هغه اخلاق وي، خو د اسلام لپاره چې کوم اخلاق دی هغه حیا ده، او دغه حیا په ښځه کې پرته له حجاب نه نشي راتللی. شپږم حجاب هغه غیرت دی. د انسان غیرت له دې څخه معلومیږي چې د ده ښځه له کور څخه څرنګه راوځي. که چیرته په حجاب کې دا پټه راوځي نو دغه کورنۍ په غیرت باندې دلالت کوي، او که چیرته د ده ښځه بغیر له حجاب څخه راوځي نو دغه کورنۍ بیا له غیرت څخه خالی ده. محترمو، د بېحجابي کول ډېر زیانونه او توانونه دي. لومړی توان یې دا دی چې د الله تعالی او د الله تعالی د رسول نافرماني دي، ځکه الله تعالی او د الله تعالی رسول په حجاب باندې امر کوي. نو څوک چې دغه امر نه پلي کوي نو دا د الله تعالی او د الله تعالی د رسول نافرماني کوي. بېحجابي کول د الله تعالی لعنت لازموي. هغه د حدیث شریف مفهوم دی، وایي په آخره زمانه کې به ښځې لوڅې او هغه د سرونه به د اوښ د بوکانو په څېر وي. وایي تاسو په هغو باندې لعنت ووایه، ځکه هغه لعنت کړل شوي ښځې دي. او په بل ځای کې فرمایي وایي دغه ښځې چې دي دغه لعنت کړل شوي دي دا به جنت ته نه داخلیږي، او دا ان تر دې پورې چې د جنت هغه بوی هم نشي حس کولی. سبحان الله. او دغه بېحجابي کول دا د منافقت علامه ده. نبی اسلام فرمایي وایي په تاسو کې هغه بهترینه ښځې هغه بېحجابه او بېپردې ښځې دي، دا منافقې دي او دا به جنت ته نه داخلیږي. نو محترمو خویندو، د دغه آیاتونه او حدیثونه او د علماو د اقوالو څخه دا را معلوم شو موږ او تاسو ته چې حجاب کول دا فرض عین دي. نو تاسو باید د غربیانو او دغه اروپایانو په دسیسو باندې ښکیل نه شئ، ځکه هغه وایي د حجاب نه کول دا دغه ازادي د تاسو ته سلب کوي یا بل رقم داسې نورې خبرې کوي. خو نه، دا داسې نه ده، بلکې د الله تعالی د احکامو څخه تاسو نافرماني کوئ. زه خپل تقریر ته نور د پای ټکی ږدم. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.